د تاریخونو ویاړ د صلیبیانو قاتل ستر غازی او اتل مجاهد د وخت ثالث عمر امیر المؤمنین مولا محمد عمر مجاهد مرحوم په یاد کې زموږ امیرا زموږ ګران مشره زموږ امیرا زموږ ګران مشره فخر تاریخ قدردان مشره ډیرو زړګیو ته درد ورسېده ستال رحلت ستال هجران مشره رب دې په خپله مینه ونازوه الله دې واړه جنتونه درکړي رب دې پوره کړه ارزوګانې د ژوند رب دې بې شمېره انعامونه درکړي منم چې هجر دې له درده ډک دی څلور طرف ته پریشاني خوره ده سترګې لمدې دې مسکا کډه کړې یوه معصومه خاموشي خوره ده د دې مظلوم ملت د هیلو غوټۍ د غوړېدلو په ارمان پاتې شوې ګرانه د ستا په شان د بل پسرلي مړاوې په غی کې د خزان پاتې شوې د دې مظلوم ملت د هیلو غوټۍ د غوړېدلو په ارمان پاتې شوې ګرانه د ستا په شان د بل پسرلي مړاوې په غی کې د خزان پاتې شوې خدا یوه کیسه په فخر کوو چې لوی خالق لرو ناهیلي نه یو د هجرانونو او مرګونو سره شکر بلد یو نازولی نه یو داسې متل موږ له پخوا نه اورو چې د زمرو کور بې زمرو نه نه وي دلته خالد غوندې زلمي اوسېږي دا به هیڅ وخت بې معرکونه نه وي رهبره ستا د ژوند او مرګ فلسفه تشریح کول زما د وس کار نه دی دې ته پکار دی بل نسیم حجازي زما په شان د هر یو کس کار نه دی خو فقط دومره باید ووایې ما ته په رښتیا ثالث عمر وې ګرانه ته د حریت او خپلواکۍ امام وې ته د ایمان او غیرت غر وې ګرانه ته په یوه معنا د وخت بلال وې ستا په اذان مسلم امت بیدار شو ستا په اخلاص په مسلمان ملت کې ویده احساس د اخوت بیدار شو د خلیلي اعظم خاوند وې ګرانه تا په خپل دور کې بوتان مات کړي ثاني سلطان ایوبي رهبره تا د دې عصر صلیبیان مات کړي تا مظلومان په خپل غیږ کې نیول تا ظالمانو نه حساب غوښتلو تا طاغوتي نظام زغملی نه شو تا پرې حاکم د خدای کتاب غوښتلو تا ته کاشغر او اندلس هیلمن تا ته عراق شام فلسطین منتظر د بخارا په شمول ټول یرغمال تا ته کشمیر برما چچین منتظر تا د نړۍ د غاصبانو قاتل تا د بېوزلو د پښتنې سړی ته د وحشت خلاف د ظلم خلاف ته وې د عدل د غوښتنې سړی ملا صاحب تا د یو مېلمه په سر کې تمام جهان ته سینه ووهله تا د ګلونو د دفاع په خاطر وحشي طوفان ته سینه ووهله تا بادشاهي او اقتدار قربان کړه خو تا ملنګ زندگی خوښه کړه تا په مېلمه سوداګري ونه کړه تا د ننګ دنګ زندگی خوښه کړه تا مسلمان ته پیغور پرې نه ښودو رهبره سپین تاریخ د سپینو ساته د احد هغه د بدر یادګار ستا جهادي کاروان رنګینو ساته اوس چې ته لاړې او رخصت دې واخیست الله دې مت شه زموږ ګرانه مشره خو مطمئن شه ستا منشور نه پرېږدو ای مجاهده قهرمانه مشره خو ای زما مسلمانانو ورونو لږ راته غوږ شئ یو کیسه کومه له تاسې هم دغه وعده اخلمه په خپله هم دغه وعده کومه د امارت مسیر به نه پرېږدو نوم د ملا صاحب به ژوندی ساتو د خپل امیر د سپین بیرغ تر لاندې جهاد به تاند او ګړندی ساتو مونږ ځوانان یو مونږ به ستونزې ګالو د بېوزلانو د خدمت په هیله موږ به ستړیاوې شلګرۍ تېروو د مظلومانو د راحت په هیله موږ به د ښځو په شان نه ژړېږو موږ به اوښکې پاکوو نورو ته موږ به ځانونه غورځوو خطر ته خو اطمینان به ورکوو نورو ته مونږه ځوانان یو مونږه پیغلې نه یو مونږ په جهاد مونږه په جنګ ښه ښکارو مونږ سره ډول سینګار خوند نه کوي مونږه په سرو وینو کې رنګ ښه ښکارو موږ ته تر هغې ارام نه دی پکار چې سپین قرآن مو حاکم کړی نه وي یوازې خپل ټاټوبی نه یادوم چې په جهان مو حاکم کړی نه وي مونږ به په سرو زخمي لاسونو باندې سپینه جنډه سپینې ماڼۍ ته ورغلو چې د مظلوم ملت ارمان پوره شي امن به دې ستړې نړۍ ته ورغلو نو مونږ ته هله بیا آرام پکار دی چې مظلومان د سکون ساه واخلي چې مرور شي اسویلي او سلګۍ شونډې نرۍ نرۍ مسکا واخلي
دغه وحشي دغه بدرنګ جهان چې په شرعي قانون رنگین غوند شي د شهیدان وینې رنگ راوړي حالات تمام عطرورین غوند شي ورونو همدا ذمہواری د زمون مونږ به همدې هدف ته ځان رسوو مونږ به په هر قیمت او هر حالت کې د حاکمیت بام ته قرآن رسوو نو حوصلې لوړې جذبې تاندې کړئ احساسات مست کړئ شازلمیان ورونو د ګران ملا محمد عمر مجاهد په پله روان شئ طالبان ورونو د مفتون دغه څو نیمګړې کرښې په تعزیت او په پیغام ومنئ انقلابونه دې لیدل مشکل دي بس د کاغذ په مخ سلام ومنئ انقلابونه دې لیدل مشکل دي بس د کاغذ په مخ سلام ومنئ. السلام علیکم.